دا ورو سوال کړی دی او ډېر ښکلی سوال یې کړی چې یو سړی مونځ نه کوي نو قرباني کېږي او که نه؟ الجواب چې کله یو سړی مونځ نه کوي او تا ولیدو وایي چې اراده مې ده د قربانۍ، نو نصیحت ورته وکړه د څه د مانځه او دې باندې پوه کړه چې ستا قرباني نه کېږي. مونځ چې نه که نه یو عمل دې نه قبلېږي، بلکې دا یاد ساتئ یو سړی دی ته یې پېژنې مونځ نه کوي بلکل او قرباني وکړه او څاروی په خپل حلال کو نو دا ذبیحه به نه خوري، ځکه چې دی د اسلام نه وتی دی نو د ده د لا ذبیحه څه ده؟ حرامه ده. دا جدا مسله ده که قرباني ده کړي او د بل چا په لاس یې ذبحه کړي بیا څه ده؟ بیا جایز ده، ځکه ذبحه شوې د بل چا په لاس ده. خو که دی په خپله ذبحه کړي بیا نه ده روا. دلیل دی په دې باندې چې د مانځه ډېر غټ مقام دی په اسلام کې. دا بعض قربانو ته خوشحالي او روجو ته خوشحالي. ماښام باندې پاو ساعت مخکې راپاسي سترګلې پړسېدلي او کې بني دسترخوان ته لاسونه به اوچت کړي دعاګانې الله دې قبولې کړي وي. دې کال له روجې سختې وي اوږدې وي او بیا چې کله اختر اعلان وشي د دوی هغه مبارکي په خیر روجې تراویح زکاتونه به سټارټ به شي. د دې ټولو مبارکۍ اډوانس کې چې دا قبول شوي عبادتونه دي نه او قبول دي او صرف د کولو نه پاتې وي. د څه نه پاتې وي؟ د کولو نه هغه موږ وکړو. نو د مانځه اهتمام کوئ. والله اعلم.